د رجب میاشت لاړه او د شعبان راغله. د شعبان معنا خوریدل دي. دې ته یې دا نوم ځکه ایښی دی چې د رجب د حرمت لرونکي میاشتې په تېرېدو سره به عرب قبایل د جنګونو لپاره خواره شول. شعبان څنګه میاشت ده؟ دا د رمضان لپاره د تیاری میاشت ده. د روژو او د قرآن د تلاوت میاشت ده. نبی صلی الله علیه وسلم با په دې میاشت کې د نورو عامو میاشتو په نسبت ډېرې روژې نیولې. دا ځکه چې دا داسې میاشت ده چې خلک ترې غافله دي. دا هغه میاشت ده چې د ټول کال عملونه پکې پورته کولی شي. اسامه ابن زید رضی الله عنهما وایي ما وویل ای د الله رسوله څومره چې تاسو د شعبان په میاشت کې روژې نیسئ په نورو میاشتو کې ما داسې نه یې لیدلي. وی فرمایل دا د رجب او رمضان ترمنځ میاشت ده چې خلک ترې غافل دي. دا هغه میاشت ده چې پکې رب العالمین ته عملونه پورته خیجولی شي. نو زه خوښوم چې عمل مې پورته کړی شي په داسې حال کې چې زه روژه یم. ابن القیم رحمه الله وایي د ټول کال عملونه په شعبان کې پورته خیجولی شي. سلف صالحینو به په دې میاشت کې ډیر تلاوت کاوه تر دې چې ځینو به په دې میاشت کې خپل دکانونه او کاروبارونه بند کړل د دې لپاره چې د قرآن د تلاوت لپاره وزګار شي. سلمة بن کوهیل وایي داسې به ویل کېدل چې د شعبان میاشت د قرآن د تلاوت کوونکو میاشت ده. سلف صالحینو به په دې میاشت کې له مسکینانو سره مرستې کولې د دې لپاره چې هغوی د رمضان د مبارکې میاشتې په هغه څه سره هرکلی وکړی شي چې کورنۍ او اولاد یې پرې نیکمرغه او خوشحاله شي. ځینې داسې سلف هم وو چې کله به د شعبان میاشت راغله نو هغوی به پر مصحفونو یعنی قرآن مجید ورمات شول. تلاوتونه به کول او د خپل مال زکاتونه به ادا کول د دې لپاره چې کمزور او مسکین خلک د رمضان د روژې لپاره تیار او قوي شي. نو د شعبان میاشت د رمضان لپاره د ځان په ښو عملونو او حالتونو سره د تیارولو او برابرولو میاشت ده. پیغام در رب قرآن دے او قرآن رڼا رڼا ده.